بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې په لت سر سره لمونځ کول جواز لري که یا؟ د دې پوښتنې جواب دا دی چې په لت سر سره لمونځ کول دا درې ډوله دي. یو په لت سر سره لمونځ کول د سستي، غفلت یا موټ په خاطر باندې چې دا اوس نننی پیشین دی، دغه پیشین په نیت باندې د موټ په نیت باندې لت سر لمونځ کوي. او دویم دا چې د تذلل او عاجزۍ په خاطر باندې لت سر لمونځ کوي. دریم دا چې لت سر لمونځ د لمانځه د سپکاوي په نیت کوي چې دا لمونځ العیاذ بالله که لت سر وسي که پټ سر وسي کیسه نه لري. نو که څوک لت سر لمونځ د سستۍ، غفلت یا د موټ په خاطر وکي، دا لمونځ مکروه تحریمي دی. مکروه تحریمي دا معنا چې د لمانځه وخت نه یې وتلی، هغه لمونځ بیرته کول واجب دي، او که د لمانځه وخت ووتی بیا یې راګرځول مستحب دي. او د تذلل او عاجزۍ په خاطر باندې چې څوک په لت سر لمونځ کوي دا مکروه تنزیهي دی، جواز لري، اعاده یې واجب نه ده، خو مکروه تنزیهي دی، خلاف الاولا دی. دریم د لمانځه د سپکاوي په خاطر باندې چې څوک لت سر لمونځ کوي دا کافر دی. علامه حسکفي رحمه الله په دور مختار کې کاږي ویکره صلاته حاصرا، د لمونځ کوونکي لمونځ حاصرا ای کاشفا راسه په لت سر سره کول للتکاسل د سستۍ په خاطر دا مکروه دی، مکروه تحریمي دی. ولا باس به لتذلل، باک نسته د تذلل په خاطر. لیکن په تترخانیه کې علامه ابن علا کاږي چې لا باس به کلمه چې فقها وایي هغه پر کراهت تنزیهي دلالت کوي، مکروه تنزیهي دی. اما الاهانه فکفر، که څوک د لمانځه د سپکاوي په نیت باندې په لت سر لمونځ کوي دا کفر دی، دا سړی کافر دی. رد المحتار اول جلد 343 صفحه، حلبي کبیر 348 صفحه، مکروهات الصلاه، فتاوا قاضی خان پر هامش ته فتاوا هندیه اول جلد 115 صفحه، کتاب الصلاه، فصل في مکروهات الصلاه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.